الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. نن زمونگا دا قرآن کریم کی دا اصول دا درس شروع دا دا وقت کموالی دا وجنا انشاءاللہ منبا مقدمت القرآن و اصول القرآن کی دیر اختصار کو چا اصل مقاصد و حقیقت رانا پاتے نش. او زمونگا مقدمہ دا تفسیر چکم دا پا لس و مباحث باندے مشتمل دا. مبحث اول دے پا المبحث الاول فی بیان معنی القرآن والتفسیر لغتا و اصطلاحا. المبحث الاول فی معنی القرآن والتفسیر لغتا و اصطلاحا. المبحث الثاني في بيان الفرق بين التاويل والتفسير. المبحث الثالث في بيان القواعد التي تحتاج إليه المفسر. المبحث الثالث في بيان القواعد التي تحتاج إليه المفسر. يحتاج إليه المفسر. المبحث الرابع في بيان الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم والحديث النبوي. المبحث الرابع في بيان الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم والحديث النبوي. المبحث الخامس في بيان التنزيلات الثلاثة للقرآن الكريم. المبحث الخامس في بيان التنزيلات الثلاثة للقرآن الكريم. المبحث السادس في معنى الوحي لغة وتعريفه وأقسامه. المبحث السادس في معنى الوحي وتعريفه وأقسامه. المبحث السابع في بيان إعجاز القرآن وبيان 7 أحرف. المبحث السابع في بيان إعجاز القرآن وبيان 7 أحرف. المبحث الثامن في بيان المضامين المبينة في القرآن یا فی الاصول المتوسطہ المبینہ فی القرآن.
یعنی پغاټه کې قران کریم د کوم علومو بحث کوي. اجمال د تمام کلام شریف څه شی دی. المبحث التاسع في بيان السلاسل السبعة في القرآن. المبحث التاسع في بيان السلاسل السبعة في القرآن. المبحث العاشر في بيان وجه تقديم الفاتحة على سائر الكتاب. في بيان تقديم الفاتحة على جميع القرآن الكريم. پدې لسو مباحث باندې زمونږه مقدمه التفسیر موږ مشتمله ګرځولې. مخکې دینه چې حساول کې تفصیلی شروع کوم، مخرجونه د مقدمه خپلې چې ما دا د سشینه را خلاصه کړی دا، او یا په دغه اصول القرآن باندې یا په علوم القرآن باندې کوم علماء لیکل کړي دي، دا هغه کتابونو نمونه چې ما په خپل مقدمه کې دا غینه لګ لګ څه شی راخستی را جمع کړي. اولا دا یاد کړئ چې صحابه کرام د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم چې دا ټول پټولا عدول دي، خو ټول پټولا مفسرین نو، او ټول پټولا عدول دي، صادقان دي، د اولیاء او سرداران دي، خو ټول پټولا فقها مجتهدین نو. پدوی کې څه کسان دي چې معروف دي په اجتهاد سره، څه کسان دي چې معروف دي په علم التفسیر سره. نو مفسرین په صحابه کرامو کې خلفای اربعو سلور یاران مبارکان چې دا مجتهدین فی التفسیر، او دارنګي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نور بازی چې شهرت لري، یا عبداللہ ابن عمر صاحب دی چې کم دی داغی شهرت په علم فقہ علم الحدیث کې زیات، علم التفسیر کې شهرت نو. نو شهرت د خلفاء اربعو دی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. دا صحابه کرامو مشهور مفسرین دی. هر یو بیا خپل خپل علاقو پکلو کې شاگردان لرل. شاگردان په تابعینو کې د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې معروف دی، عمده دی، ثقه دی، هغه په مکه معظمه کې وو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ درس قرآن کریم په حرم شریف کې کاو. نده په معروف شاگردانو کې امام مجاہد رحمت اللہ علیہ او سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، عکرمہ مولا ابن عباسن. عکرمہ دو دی، یو عکرمہ ابن ابی جہل دیغه صحابی دی، فتح مکی نه بعد ایمان راوړی. یو عکرمہ مولا ابن عباس، بعد ابن عباس سے بازاد کردہ غلام. دغه عکرمہ مولا ابن عباس چې کوم دی دا چې دا عبداللہ ابن عباس سے غلام پاتې شوی دی، دا د تابعینو کې رئیس المفسرین دی، معروف شخصیت. امام طاووس رحمه الله او عطا ابن ابی رباح، دا د عبداللہ ابن عباس سے مکہ معظمه کې شاگردان ډیرو، خو په تابعینو کې معروف بالتفسیر چې دی دغه اشخاص. حضرت عبداللہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ چې د درس قرآن کریم په مدینه منوره کې کولو، د شاگردان په مدینه منوره کې زید ابن اسلم رحمه الله او ابو العالیہ رحمه الله او محمد ابن کعب القرظی رحمه الله. دا تفاسیر کې بیا تاسو ګورئ دوی نه نقل کوي. نو دا نمونه پیژندل او دا چې دی سوق دی، تابعین دی او شاگردان د چا دی او څو رتبه لري، دا ثقه فی التفسیر دی.
د ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ په شاگردانو کې زید ابن اسلم، ابو العالیہ، محمد ابن کعب القرظی معروف. دا زید ابن اسلم چې دا د امام مالک رحمت الله علیه بذات استاد و بیا امام مالک صاحب درس قرآن کریم د نزدک او شاگردان د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې هغه په عراق کې عبد الله ابن مسعود صاحب درس قرآن کریم کولو. په معروف شاگردانو کې علقمه ابن قیس رحمه الله دے، مسروق رحمه الله دے، عامر الشعبی رحمه الله، حسن بصری رحمه الله، قتادہ ابن دعامة السدوسی رحمه الله او اسود ابن زید رحمهم الله. دا چند کسان علقمه ابن قیس، مسروق او اسود ابن زید، عامر الشعبی، حسن بصری، قتادہ ابن دعامة السدوسی، دا د عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ په شاگردانو کې معروف په علم التفسیر کې. دغه دوره پوری لیکل په علم التفسیر کې او په علوم القرآن کې چا کړی نو. دا که څوک وایي چې تفسیر ابن عباس ته یا تفسیر ابن مسعود دی، دا د عبداللہ ابن عباس سے تفسیر نه دی، دا داغه لیکل نه دی. دا د مختلفو تفاسیرنا روستو دور کې 100 کال بعد یو ځوان ناس دی د مختلفو تفاسیرونه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اقوال راغون کړي دي. نو دا تفسیر ابن عباس نه دی، د دې نوم دی تنویر المقباس عن تفسیر ابن عباس. تنویر المقباس دیر نورانی اخذ د تفسیر د ابن عباس سے نه، یعنی ابن عباس سے تفسیر پراګنده یو زیبل زی پروتو ما ډېر خپل اخذ کړي در اخسته می. نو دا د عبدالله ابن عباس سے تفسیر دی نه، دا یعنی په دې معنا خو تفسیر دی چې داغه اقوال را جمع شوي دي، خو د دې جامع چې دی یو بل کس. نو یا تفسیر ابن مسعود، اس تفسیر ابن مسعود چې دی نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لیکل په تفسیر کې په خپل نه دی کړی. دام پرستو زمن کې بیا یو عالم چې دی د عبدالله ابن مسعود صاحب اقوال راغون کړي دي په یو جلد کې دوخین تفسیر دی، تفسیر ابن مسعود په نوم باندې. دغه زمن کې چا لیکل نه دی کړی، او دا چې لیکلی نه دی کړي نه په احادیثو کې او نه په تفسیر کې نه په فقه کې، نو دا د دې دلیل نه چې دی فقها نو یا مفسرین نو. لکه بعض اهل حدیث په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا جرح کوي چې د کتب الحدیث کې کتاب نه لري. نو دا څه جرح ده؟ کدا جرح څوک په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې کوي نو د دې نه وړاندې صحابه کرام تیر شي او ول دی التو کی. د عبدالله ابن عباس سے په کتب الحدیث کې کم کتاب لیکل شوی دی، د ابن مسعود سے پکې کم کتاب دی، د خلفاء راشدین په کتب الحدیث کې کم کتاب دی. دا لیکل په قرونو د صحابهو کې او د تابعینو کې دا د غبي سړي کارو، دا ډېر عیب ګڼل کېده. 15,000 شاګردان به یو محدث ته ناستو، دې ټولو به اخذ په ذهن باندې کولو، او چې د کم شاګرد په لاس کې به کتابچه او قلم ښکاره شنو د نورو به د سترګو په اشارې پسې استهزاګانې کولی، مسخرې به یې کولی، ویلې چې دا غبي دی، د ذهن نه لري، کوټه دی، د اخذ نشي کولی ځکه کاپۍ کې لیکل کوي. نو دا په زمن د صحابه کرامو کې، زمن د تابعینو کې دا لیکل عیب و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا لیکل زیات نشته دی، د هغې لویه وجه دا ده چې دا عیب ګڼلی کېده، دا چا ښه نه ګڼل. هغوی په ذهن باندې هر څه اخذ کولو. نو عرض مې دا کو چې صحابه کرامو زمن کې لیکل چا نه دي کړي، او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم د دې نه منع کړي و چې لا تکتبوا عني غیر القرآن ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه. معنی د قرآن کریم نه سیوا چې الفاظ د قرآن کریم وایم دارا نه لیکي، د دې نه سیوا نور لیکل را نه مکوئ. چا چې زمانه د قرآن کریم نه سیوا نور الفاظ لیکلی دي فلیمحه، محوی کوي، قرآن کوي، ختم کوي چې سبا په خلکو اختلاط را نشي. نو دغه حدیث تم صحابه کرام او تابعین دوی قتل
یا دی مضمون باندې باز نور روایات دي. دا بیا ډېر رستو زمان کې تابعینو آخري دورو دا تبع تابعینو دوره وا. په دې وخت کې به علما محدثین جمع شول سره ویل کتا سو دا لیکل عیب غنئ او د خلکو ذهنونه ورځ په ورځ کمزوري کېدونکي دي، اختلاط راځي په خلکو، یادو په ذهن کې درس دکی به چې کور ته لاړ شي او څه لیکل چې پټ کوي نور څه لیکلي. نو کتا سو دا د عیب غنئ او دا لیکل منع کوي، کېدی شي چې زمونږ د دین کې ډېر اختلاط راشي او ډېر شي نه پکې دنش. راځي په شریک یو فتوا ورکو چې دا لیکل دی وکړی شي. بیا کې ناسته محدثین وې دې لپاره تلاش وکړي، دلیل پیدا کړي. د جواز څه دلیل دی چې د قران کریم د الفاظو نه سیوا لیکل جایز دی؟ نو بیا پدې کې روایت د ابو شاه سے پیدا شو چې په حجۃ الوداع کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تقریر وکړ، صحابه کرام مزدک. ابو شاه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي عمر ضعیف اگر هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم توای چې ما خدا خبره خټول زما یاد نشوي، ما ته لیکل پیراکا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته امر کوي چې وکتبوا لابي شاه، زما دا تقریر چې ابي شاه ته ولیکي. ندالتا حدیثو لیکلو باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. محدثینو دا روایت پیدا کړ او استدلال تیو کا چې لیکل د کتب الحدیث او د کتب الفقه او التفسیر دا منع نه دي، دا روا دي. اینه بعد به لیکل شروع شو. نو دا عیب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوبول چې د لیکل نه دي کړی. اول خو په کتب الحدیث کې جامع مسانید ابي حنیفه چې کوم دی په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 15 یا 19 مسند د حدیث موجود دي او په هر مسند کې 200 250 400 300 حدیث پراته دي. دا خوشتا شاګردانو جمهواري کړي، دا خپل لیکل نه دي شاګردانو کړي. دغه دور کې لیکلو نشو، د دینه بعد بیا لیکل شروع شو. تابعین تبع تابعین دور نه بعد لیکل شروع شو. نو په حدیثو کې په فقه کې پارس کې لیکل شوی دي، نو په علوم التفسیر کې، په اسباب النزول کې، اصول القرآن کې، په دې کې لیکل شوی. نو هغه کتابونو نمونه چې ما د هغې نه څه ناڅه اخذ کړی دی ځان سره کوي. اول لیکل په دې باندې په اسباب النزول باندې علی ابن مدینی وکړل. علی ابن مدینی چې کوم دی شیخ البخاری دی او د یو رساله ولیکلا، رسالت اسباب النزول. پاغی کې مقدمه کې څه خبرین د اصول قرآن راخستی دي. او دویم لیکل پدې باندې ابو عبید عبد القاسم کړی دی پنوم د الناسخ والمنسوخ سرا. دریم چې پدې فن کې لیکل کړی دی هغه ابن قتیبه لیکل کړی دی پنوم دا مشکل القرآن. دا دریواړه علما د قرن الثالث یعنی دی دوره پوریو. سلورم قرن کې چې لیکل شوی دی محمد ابن خلف ابن مرزبان یو کتاب لیکا پنوم د الحاوی فی علوم القرآن. الحاوی فی علوم القرآن. دارنګ ابو بکر محمد ابن قاسم الانباری لیکل کړی دی پنوم د علوم القرآن سره. دارنګ ابو بکر سجستانی لیکل کړی دی پنوم د غریب القرآن سره. ابو بکر سجستانی پنوم د غریب القرآن سره. محمد ابن علی لیکل کړی دی پنوم د الاستغناء فی علوم القرآن. الاستغناء فی علوم القرآن. ابو بکر الباقلانی کتاب لیکا پنوم د اعجاز القرآن.
الماوردی لیکلو کړل پنوم د امثال القرآن سره. عز ابن عبد السلام رساله لیکلا پنوم د مجاز القرآن سره. ابن قیم یو رساله لیکلی پنوم د اقسام القرآن سره. دا هغه کتبو چې پدې کې یا ناسخ منسوخ یا اسباب النزول یا مکی مدنی پیژندل خو دا علوم القرآن سره تعلق دی، یا مجازیات فی القرآن یا امثال یا انواع دا ټولی بیان کړي. خاصتا په مقدمو په اصول د قرآن کریم چې لیکل شوی دي نو پدې کې لیکل اول ابن جوزی کړیو، ابو الفرج ابن جوزی، ابن قیم نا دا داغه نشپګ نوی کال وړاندې تیر شوی دی. عبدالرحمن نامه دا عبدالرحمن ابن الجوزی پنوم د فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن. فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن. بدر الدین الزرکشی پی لیکل کړي دي پنوم د البرهان فی علوم القرآن. بدر الدین زرکشی پنوم د البرهان فی علوم القرآن. جلال الدین البلقینی پی لیکل کړي دي پنوم د مواقع العلوم فی مواقع النجوم. من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لیکل کړي پنوم د الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان فی علوم القرآن. شیخ طاهر الجزائری د قریب عهد معاصرین نه دی لیکلی کړي پنوم د تبیان فی علوم القرآن. شیخ محمد علی سلامت پنوم دا منهج الفرقان فی علوم القرآن. علامہ زرقانی لیکل کړي دي پنوم دا مناهل العرفان فی علوم القرآن. مناهل العرفان فی علوم القرآن. شیخ احمد علی پنوم باندې معاصرین نے یو شخص لیکل کړي پنوم د مذکرہ فی علوم القرآن. دکتور صبحی صالح پنوم باندې یو شخص د معاصرین نے لیکل کړي دي پنامه د مباحث فی علوم القرآن. مباحث فی علوم القرآن. مناع القطان لیکل کړي دي پنوم د مباحث فی علوم القرآن سرا. مناع القطان فی مباحث علوم القرآن. دا هغه علماو چې هغه په دغه شک کې لیکل کړي دي او دا هغه د کتبونه منځه په ځبانه اخذ کړي. خپل درس کې شروع کو مبحث اول د درس د مونږه معنى القرآن والتفسير لغة واصطلاحا. اولا دا پیژندل پکار دی چې علوم شرعیه دا سلور قسمونه لري. اول اصول دی، دویم فروع دی، دریم مقدمات دی، سلورم متممات دی. علوم شرعیہ اربعۃ اقسام دی، اصول، فروع او مقدمات او متممات. اصول فقہ کی تاسو ویلی دی کتاب اللہ
سنت رسول علیہ السلام، اجماع الامت او قیاس المستند الى تلک الاصول. هغه قیاس چې داغه دی اصول ته استناد وي. کم قیاس چې استناد دی اصول ته نه وي هغه دلیل نه دی. دویم فروع دی. فروع چاته وي ما فهم من تلک الاصول ما وافق لاقوال اهل السنه والجماعه. ما فهم من تلك الاصول ما وافق لاقوال اهل السنه والجماعه. هغه چې د دې اصول نه را فهم کړی شي خو فهم هر کو داخل نه کړي، هغه مجتهد کړي چې داغه فهم شد فروعي مسائل د اقوال د اهل سنت والجماعت موافق وي. دا د علوم شرعیونه دي. دسه خو اهل بدعتم خپل فروعي مسائل بنا کوي په دې اصول باندې، خو هغه علوم به د علوم شرعیونه نه ګرځي. دغه فروع چې دي دوه قسمه دي. ما يتعلق بمصالح الدنيويه والدنيويه. فروع دو قسم دی. ما يتعلق بمصالح الدنيوية والدنيوية هو تسمى بعلم الفقه. یو نوع فروع غدی چې هغه کې مصالح د دنیا او د آخرت دواړو دي، هغه مسمى ده په علم فقه سره. علم فقه په غټه اصطلاح کې بحث کوي یا د عباداتنا یا د معاملاتنا. که هدایت تاسو ګورئ اول جلد په عباداتو لګېدلې دي، رستی جلدونه په معاملاتو لګېدلې دي. نو فروعي مسائلو کې یو هغه دی چې تعلق لري تر مصالح دینی او دنیوي دواړو پورې، دا مسما ده په علم فقه سره. دویم فروعي مسائل هغه دی چې يتعلق بالمصالح الاخرویه فقط. ما يتعلق بالمسائل الاخرویه فقط، هغه چې تعلق لري تر مصالح اخرویه فقط او د علوم فرعیه نه ده چې بنا ده په دغه اصول اربعه باندې. هغه علم التصوف ده چې عبارت ده د احوال القلب والنفس او د لطائف الباطن. نو علوم شرعیه اصول شو څلور، دویم فروع شو. او دا فروع نوعین پیدا کړل، یو هغه چې دنیا آخرت دواړو پورې تعلق لري، دویم دا چې مصالح اخرویو پورې تعلق لري فقط، دنیا پورې هیڅ تعلق داغې نه وي. اول علم فقه، دویم چې علم التصوف، دریم د علوم شرعیو نه مقدمات دي. مقدماتنا مراد چې کوم ده هي العلوم المقصوده للغير الاصوليه. هي العلوم المقصوده للغير الاصوليه يعني الفنون، كنحو دا، كصرف دے، كادب دے، كبيان دے، كبديع دا، كمعاني دي. دغه علوم مدون چې تاسو مدارسو کې وایي دا د علوم شرعیون دي، خدا نه اصول دي او نه فروع دي، بلکې دا مقدمات دي. معنا څه؟ علوم مقصوده للغیر دي، دا مقصود للذات نه دي. پدې کې چې کم حسن دی حسن ذاتی نه دی، حسن للغیر دی. نحو کې خپل حسن نشته دی، ولی دا صرف د عمر دی په مالا یعنی کې، د ذکر نه ایستلې، د عبادت نه ایستلې. پکاردار چې ما خوستان تا مطالعه کما کړې وې، سپې تاجر ته پاسېدلې وې، هغه تا وخت په شریجانی تیر کړی دی، تاجر پاتې شوی دی. نور یعنی د ډېرو عباداتو نه ته ایستلې دي شي، نو مقاصد خو نه دي. حسن پکې ذاتی د سره نشته، ذاتن قبیح دی، ځکه چې مالا یعنی کې وخت صرف کول دي. بایزید بستامی رحمت الله علیه او عالم تلاړو نحوی میری وروړو، یا یو د نحوی کتاب پیدارا توایا،
وی ضرب زید زید وال کړي دی، وی والے دی، وی نه والے نه دی، مثال جوړو، وی ښا دروغ دی، وی چې تا عجیبه سړی دا څه خبرې کېته داسې تمثیل دی که نه، وی نو اوس رښتیا دي که دروغ دی په دې مې پوه کا. هغه ورته وی چې دا شوي نه دي، هسې موږ مثال جوړو، یاره مولانا صاحب خفه نه شي وزارونه کې، خو دا شی مې خوښ نه شه، دا خو هسې فضول خبرې لاړم در نه وی داسې ته لاړ. نو دا خو اوس مقاصد نه دي که نه، ذاتن قبح دی خو حسن للغیر دی. که دا ونه وایي نه په قرآن کریم پوهېږي عجمي سړی، نه په حدیث پوهېږي، نه په فقه پوهېږي، نه په دین پوهېږي، په هېڅ شي نه پوهېږي، او نه عقیده زده کولی شي، او دغه علم هېڅ نافع نه جوړېږي چې چا فنون نه وي ویلي. ځکه چې فنون یې نه وي ویلي او کلام الله شریف ته کېناسته، نو دا خلکو عقیدې ولې خرابې شوې؟ د دې لویه وجه دا ده چې اهل حدیث دي او که شاتیان دي، دی فنون نه وایي، مدون فنون کې دی ډېر کمزوري وي. نو چون کې هغه ویلي نه دي، همداسې راشي یا حفظ کړی یا نه کړی کینی ترجمې ته، نو هغه چې استاد ورته څه زده کړل همغه د زده وي، همغه د ترانه شي، بیا نور اخوا دې خوا نه پوهېږي. عرض می دا کو چې دریم د علوم شرعیون شرعی دی، یعنی روا علوم دی، خو مقدمات دی، نه اصول دی نه فروع دی، مقدمات دی، چې هغه علوم مقصوده للغیر الاصولیه، یعنی قواعد دی چې فنون دی. څلورم د علوم شرعیون متممات دی، فنون مدونو کې حسن للغیر دی. کچا دا کتاب الله شریف او د احادیث او د فقه د خدمت د پاره ویل، خدای تعالی به دغه عمر د په مالا یعنی کې نه حسابي، اجر به ورکي. او کچرته دغه فنون مقصود اصلي کړل او د دینه فارغ شم د درسول، حتی کې چې فإنا لله وإنا إليه راجعون مشرف شو، او ټول عمر پم دې کې صرف کا، نه طالب تر دې تلقینو کې چې دا مقاصد نه دي، ګورې دا د غیر د پاله پول ګرځېدل او نه د پولو ګرځاو، نه د چې دا څومره عمر تیر شوی دی، دا عمر په مالا یعنی کې تیر شوی. او کله د دانیتی چې یاره خو ځا یو سړی دی چې هغه ټاټکې چلی ګلکاری کوي، پیسې پیدا کوي، او کما پدې پیدا کړي، نو دایم ښه فکر دی ځا بس ثواب تمه دې نه کوي، خو یو روزګار دم جوړ کړی دی، تدریس باندې تنخواه اخل او خپل کار چلاوه. نو دا مقاصد ونه ګرځوئ، دا به فقط دې دپاره وایي چې زه په قرآن کریم څنګه پوه شم، که دا ونه وایم نشم پوهېدی، زه په حدیثو څنګه پوه شم، زما مطالعه څنګه جاري شي، د دې دغه مقصد. هغه لا څه کوئ چې یو طرف ته علم النحو ټوله مقصود اصلي نه ده، دا د غیر د پاره جایزه شوې ده. نو چې علم النحو مقصود اصلي نه ده، نو شرع جامع به څنګه مقصود اصلي شي؟ طالبانو علم نحو پرېږده چې د هغې په نظر اوس مقصود اصلي شرع جامع ګرځېدلې ده، چې زه به داسې سخته شرحه چرته پیدا کړم. فلاني ځای کې ملا صاحب دی، هغلته کافیه ځکه وایم چې کافیه کې په الکلمتو کې یوه نیمه میاشت درس ورکوي. نو تاسو خو غټ غټ طالبان یې چې الکلمتو کې نحو شته دی، یا په کافیه کې د مرفوعاتو پورې د نحو یوه قیدم چرته شته؟ د مرفوعاتو نه اخوا د نحو قواعد شروع کیږي. معربات 410 قیدې لري، او 410 قیدې ټولې په کافیه کې پرتی دي، خو اوله شروع د دې نه چې الفاعل مرفوع یا د فاعل تعریف چې شروع کیږي، دا د مرفوعات نه اخوا ته د نحو اوله قیده شروع شي. د دې نه مخکې چې کومې خبرې کړي دي صاحب د کافی، هغه ژبه د نحو در یادوي، اصطلاح. که هغه مخکې خبرې ته یادې نه کړي، هغه اصطلاح باندې بیا پوهېږي نه، دا هر فن یوه ژبه یي که نه. عوام کلمه څه ته وایي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نحوین کلمه څه ته وایي؟ نو دا به ته یادې که نه، دا خو صرف ژبه درښیي درته. نو یو مولا غریب لګیا دی، یوه نیمه میاشت په الکلمتو کې درس ورکوي، نو د د خپل عمر خراب نه د طالب عمر خراب نه. نو نحو مقصود اصلي نه ده، پاتې لا ده چې بیا سړی یو کافیه مقصود اصلي کې یو کتاب نه،
کدا نحو ته په یادو یادولې شي د یو بل مولا د بورډ نه د اسی تقریر نه، نو دا کتب د اس مقاصد نه دي، دا صرف د نحو د پاره پله او نحو چې کوم د قرآن او حدیث او فقه د پاره پله، نو دا مقاصد دي اصلي نه دي. ګوري زما ټول مقصد دا دی چې طالبان غلط پویول نه دي پکار. علما کینی طالب توای چې طالب څنګه د کور نوځي نو د رحمت فرشي او وزر غاړي او د قدمونه د فرشتو په وزر وګدي او وګدي حدیثو کې راغلي دي. خدا چاته وګدي یا د تکملي طالب ته وګدي چې قاضي حمدالله و یا منطقي ته هغه تم دا فرشته وزر وګدي چې هغه ټول ورځ د خدای په ذات کې خبري کړي او خدای په صفاتو کې شکونه پیدا شوي. یا د امور عامه طالب تم چې کم دینو فرشته وزر خوري. طالب ولی دا علما غلط پوي. اخو هغه طالب دی چې هغه درس قرآن کریم ته ناس دی، درس فقه ته ناس دی، درس حدیث ته ناس دی، دغه طالب. او یا لا عقل هغه طالب چې فنون مدون وای خود دې د خدمت ته پاره وای، هغه طالب دی. هغه من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله کې داخل له حتا یرجع. خو چې نیت خدا وکي کنه او کدا نیت نه کړي نو زه خو وایم چې رحمت فریضه فرشتو وزر خو ډېر قیمتي دي، ډېر قیمتي دي. زه مچ ډېر صرف دومره دعا کوي چې خدای لعنت را باندې مو وراوه، رحمت خو تم دې نه کوي چې کم طالب دا فنون مقاصد ګرځي. نو دریم د علوم شرعیونه زما خبري بازي ټیم کې ترخیح او طالبانو په ځان به بد نه لګوي. دا ګوري ضروری خبرې دی او دا مقاصد مگر دوی غني د دې په پښتنه وشي درنه. زمو استاد عمر لحظه لحظه قیمتي ده، دا هر لحظه یا د خپل نفس په صالحیت کې یا د غیر په مصلحیت کې مونږ باید صرف کو. زمونږ د هلاکت نه بچاو دو سيزونه دي، یا به صالح جوړیږو یا به مصلح جوړیږو. کدا دوه اراده مو کړی وي خو بس د هلاکت نه بچو، او کدا دوه اراده نه وي کدا زمانه شیخ الحدیث په هلاکت کې راغلی. صالح او مصلح. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ملی په زمان چې یقینا انسان چې دی لفی خسر. دا څومره تاکید خبره. والعصر باندې قسم دی، تاکید دی. ان باندې چې کوم دی بل تاکید دی. لفی خسر کې لام تاکیدیه بل راضی، درې تاکید سره رب کریم وایي چې ان الانسان لفی خسر. مستثنا څوک دی؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، دا صالح شو. بل څوک دی؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحق باندې خلقو ته وصیت او امر کوي، حق عقیده خلقو ته خای، حق عمل خلقو ته خای، غلط عقیدین خلق بچ کوي. دغه سړی مصلح جوړ شو. دا صالح او مصلح د لفی خسر نه خلاص. نو دا خدای تعالی نس دې پدې باندې دیم چرته ویلي دي چار سړی توانی دي الا الذي مگر هغه کس چې نحو صرف وای او منطق وای تکمله وای، دا یا به صالح جوړیږي یا به مصلح جوړیږي. او دا سيزونه مقاصد نه دي، دا به علوم مقصوده او تپل ګرځي. نیت بده داوي، نیت بده دای چې کله زما مطالعه جاری شو دا شینه په دیوال ولم، دا ما ته پکار ناراضي دي. زما عمر خراب کړي لس کال څوار لس کال عزت عبادت نه مستلمه او د درس قران کریم نه مستلمه دار سنه چې کله دې زده کړه بس نورې پرېږده بیا او لګ لګ درس کې دې په خاطر چې غیر ته فایده ورسیږي خبره. نو دریم د علوم شرعیونه مقدمات دي، څلورم د علوم شرعیونه متممات دي. دا کوم خبرې چې زکوم او دا کوم تقسیم چې ما روان کړی دی امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم کې کړی دی، په خپل په مقدمه د احیاء علوم کې چې دا علوم څلور نوع ته تقسیمیږي. څلورم چې دا متممات دي. متممات چاته وایي ما به تحصل المحافظه من الآفات الخارجيه. دا هغه علوم دي چې د خارجي آفاتونو په باندې ساتنه راځي. اهل السنه والجماعه دا یو پاک مسلک دی. دواوی جماعتونو د خوانه چې خارجي جماعتونه دي دا اهل سنت باندې افتونه دي، دی باندې اعتراضات دي. دلته علوم نور رواشوي دي چې هغه علم الفلسفه والمنطق دی. هغه دې پر رواشوي دي چې د اهل سنت دغه علوم په قوت سره چې د ذهن تشخیص پکې راشي،
د اهل زیغ دوه یا جماعتونو مقابله وکړي شي په دې نیت باندې. نو منطق او فلسفه ناروا علوم دي، قبیح ذاتی علوم دي، خودی کې چې حسن راغلی دی صرف د دې وجنا چې دا په دینیت استعماله چې به زد اهل زیغ مقابله کې مناظره په وکړي شي. کدا غنیت دیو خود ارتخا دا او کدا نیت دینو په غلطو کارونو کې اخته شوی. دا سلور نوع علوم شو، اصول شو، فروع، مقدمات، متممات. خپل درس ترازو مبحث اول له په معانی د قران کریم او د تفسیر کې لغتن او اصطلاحا. قرآن لغتن پدې کې علما سلور قول لري. اول مذهب پدې کې معنی لغوی د قرآن کې د امام اشعری رحمه الله د په نسبانه قرآن مصدر دی ماخوذ دی د قرن په معنا د زم سره. قرآن مصدر دے ماخوذ د قرن په معنا د زم سره. پیوسوالی په معنا راځي. ځکه چې حروف بعضو ته جمع شوي دي، کلمې جوړې دي، کلمې بعضو ته جمع شوي دي، کلامونه جوړ دي، کلام بعضو ته جمع شوی دی، سور ته جوړ دي، سور بعضو ته جمع شوی دي، منازل ته جوړ دي، منازل بعضو ته جمع شوی دي، قران کریم ته جوړ دي. نو دا مناسبت ده د معنی لغوی د وجه تسمیه د کتاب سره په قران باندې. دویم رائے پدې کې د فرا ده. دویم رائے پدې کې د فرا ده. هغه وايي قرآن ماخوذ دی د قرائن. قرآن ماخوذ دی د قرائن په معنا د شبه سره. قرائن ماخوذ دی په معنا د شبه مشابهت سره. لأن الآیات تشبه بعضه بعضا. دا آیتونه په خپلو کې مشابهت لري او د متشابهات قرآنیه او زور چې ده قاریانو ته پته لګي. کله چې ختم کوي او متشابه کې غلط شي بل خوالاړ شي، په معمولی تقدیم او تاخير سره فرق راځي. پرای د امام اشعری او د فرا رحمهم الله سره نن په قرآن کې اصلي وګرځیدا غیر زائده. دریم رائے پدې کې دا امام شافعی دا رحمه الله. هغه وی دا قرآن چې کوم دی علم براسه علم شخصی لکتاب الله تعالی لیس بمشتق ولا مشتق منه. نه د چانه مشتق دی او نه مشتق منه. سلورم رائے په قرآن معنی لغوی د دې کې دا جمهور دا. جمهور وی چې دا محموز دی. دا قراء یقرأ قرآن او قراءتن و قرآنن دا ټول مصادر راځي. نو دا په وزن د فعلان باندې دی لکه غفران او شکران. مصدر دی د قراء محموز اللام ندی. دلیل پیدای کریمه دی چې ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ندا فعلان وزن دی، مصدر دی، مبنی للمفعول به واخلی په معنا د مقروء سره لستل شوی. لکه ان علینا جمعه و قرآنه ای و قراءته فإذا قرأناه. کله چې مونږ اولولو دی لرا نفتخذ قرآنها نو بیا فتخذ مقروآته. مقروآت د جبریل علیہ السلام بیا را خپل کا او اخلا. دا معنی لغوی و سلور قولو. معنی اصطلاحی هغه تاسو په
نور الانوار کی تفصیلی سره د ایراد او د جواب ذکر کړی دی، تفصیل نکوم. هو کلام الله المنزل على محمد صلی الله علیه وسلم بواسطة جبریل المتعبد بتلاوته. وكلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته. چه تلاوت ددی پا داخل الصلاة کی عبادت گرزولے شوی، یعنی یؤمر بقراءتی فی الصلاة وغیرها بطریق العبادہ. فمانز کی داخل الصلاة و خارج الصلاة د په تلاوت باندې امر کولې شي په طریقې د عبادت سره. دا کمال فقط الفاظ قرآنیو کې دی. ته ټول ورځ بخاری شریف د الفاظ قرأت وکنه ولا اجر نشته دی. یوازې قرآن کریم دی که په معنا پوهیږي کنه پوهیږي، خو په الفاظو کې 10 حسنات په هر حرف کې ملاوي. دا د عقیدې متعلق دي، که امثال دیم د عقیدې د وضاحت لپاره دي، که قصص دیم د عقیدې د مسلې د ترغیب لپاره دي. او که ثنا د باری تعالی دا ناغا په شکل د دعوی باندې د دعوت توحید ذکر کیږي. نو موضوع د قرآن کریم توحید تاویل به په دې طریقه باندې یعنی ربط د معنی لغوي سره د دې موضوع څنګه کیږي. په دې معنی باندې چې دا مونږ ماخوذ واخلو پرای د امام شاعری باندې د قرننا په معنا د زم سره چې جمع توای، او موضوع د قرآن کریم هم توحید دا. نو معنا دا چې الجامع لجميع صفات الكمال لله تعالی هو الفرقان. هغه چې جامع د ټول صفات او کمال یو د باری تعالی لرا قرآن کریم دی. او دی قرآن کریم ته چې فرقان ویلې کېږي نو معنا دا چې فارق د قلب دی عما سوى الله تعالی، زړه د ما سوى الله نه خالی کوي، چې ظاهری توحید. اعمالنا ریاء استل دا حقیقی توحید. غرض د قرآن کریم الاجتناب من الظلم والعمل بالعدل. الاجتناب من الظلم والعمل بالعدل، ظلم نظام ساتل په عدل عمل کول. دا د جمهور رائے ده. بعض علماء وی چې الفوز والفلاح بالدارین بالنعیم، الفوز والفلاح فی الدارین بالنعیم دا دا قرآن کریم غرض. دریم قول دار چې الاتقاء عن الجهل بالمقاصد، الاتقاء عن الجهل بالمقاصد، مقصودی سیزونو باندې د جهل نظام ساتل په قرآن کریم باندې کې. خو جمهور وایي چې اجتناب من الظلم و عمل بالعدل دا غرض د قرآن کریم. ظلم ویل کېږي وضع الشیء فی غیر الموضع لرا. دا تندے پکار دا چې خالق ته وضع کړی شي عبادتاً سجده ولګيږي. دا تراواخلی دا سجده بل ځای کې استعمال کې شرک راشي، ان الشرک لظلم عظیم، ځکه وضع د جبهې په غیر موضع کې وکړه. دا شان نور اعمال دا خو قرآن کریم لغتاً او اصطلاحاً او غرض او موضوع دا غیو. تفسیر پرائے د جمهور باندې دا باب تفعیل دے د فسر یفسر تفسیرا، فسر یفسر تفسیرا په معنا د کشف او د بیان او د اظهار سره. لکه جئناک بالحق واحسن تفسیرا په معنا د وضاحت سره او کشف او بیان.
او تفسیر معانی خفیہ معلقہ د قرآن کریم راخکارا کئی. دویم قول معنا لغوی د تفسیر کې دا دی چې دا ماخوذ دی د تفسیرینا. تفسیرہ بسین چې کم دی هغه دوربین ته وایي چې ډاکټر دا مریض په سینه باندې استعمالوي. نو هغه دوربین چې دا ډاکټر هغه آله د طبيب چې د کشف د امراضو لپاره استعمالیږي هغه تم ډاکټر د دې په واسطه باندې څه مخفي امراض ښکارا کوي معلومي. نو تفسیر ماخوذ د هغه تفسیری نه دی چې غیالی ته ویلې شي دا هم معانی مخفیه معلقه روباسی ښکارا کوي. دریم قول دار چې تفسیر لغتن چې کم دی دا مقلوب د سفر دی. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. سفر په معنا د ضیا او روښنايي سره او په تفسیر کې هم دا غا مخفي معانی او رڼایي وضاحت. په اصطلاحي معنا د تفسیر کې متعدد اقوال شوي خو یو معروف تعریف چې آغا محل تفصیل دی هغه د کول پکار دی. هغه دا چې علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العظيم. علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العظيم. من جهة نزوله وسنده وأداء ألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والأحكام. ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والأحكام واحوال النزول. دا یو علم دی چې پدې کې بحث کیږي د حالاتو د کتاب الله شریف نه. د کتاب الله شریف مختلف حالات دي. لكل آیت ظاهر و باطن. نو باطن اړخ ته چې دا غینه بحث کوي هغه بیا علم تصوف دی. ظاهر اړخ نه چې بحث کوي د جهات د نزول نه. دا آیت کم ځای کې نازل شو سبب النزول سو و اداء الفاظه. علم قرات ته اشاره ده. په علم تفسیر کې صاحب د تعریف داخلي معانی متعلقه بالالفاظ علم لغت ته اشاره شو او نحو صرف داخل کړل. والاحکام علم فقه داخل کړل. واحوال النزول احوال د نزول چې کوم دی هغه درې قسم دي. یو اسباب النزول، دویم امکنه النزول، دریم ازمنه النزول. اسباب النزول، امکنه النزول، ازمنه النزول. هر چې اسباب النزول دي دا په تفسیر کې لابودی دا دینا ځکه ډیر مسائل دا سری چې هغه ته د قران کریم صحیح معنی بغیر د بیان د شان نزول نه معلومي. سبب النزول او د سبب النزول معنا صدا علماء دلی کی چی ان تحدث حادثة فیتنزل القرآن الكریم بشانها.
ان تحدث حادثه یو حادثه مخه ته نوی را پیدا شي قران کریم دا هغه د حل لپاره نازل شي دې ته سبب نزول وایي. د دې سبب نزول لپاره خپل الفاظ دي. څه الفاظ صریحه دي په سبب النزول کې او څه الفاظ چې دي محتمل دي. بیا به تفاسیر مطالعه کوي دا صحیح نه یاد کوي. سړی ته بیا نه پوهېږي چې دا سبب نزول د دې کریمه سبب نزول کې 3 4 5 قوله شوي دي. دا معتمد پکې کم یو دی. نو دې درس نه دا هغې پته لګېږي. دا صغیر سبب النزول چې دي څه صریح دي په سببیت کې څه محتمل دي. نو صریح په محتمل مقدم دي. هغه الفاظ چې صریح دي په سببیت کې دا دي چې راوي وایي سبب نزول هذه الآیه کذا، سبب نزول هذه الآیه کذا. دا الفاظ چې کله راوي وایي دا صریح دي په سببیت النزول کې. دویم سبب النزول کې چې صریح لفظ دی دخول دفع تعقیبی دی په واقعه باندې. لکه مثلا یو راوی وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کذا فنزلت، نبی علیہ السلام نه د دې شی متعلق پرسانو شو فنزلت. دا فا تعقیبی داخلول په رستو د واقعي او د بیان نه دا صریح ده په سبب النزول. فنزلت دا سه مسله وشو فنزلت. دا فا تعقیبی چې داخله کی دا صریح ده په سبب النزول. دویم صيغه محتمله له سبب النزول. دا غیر پر 3 الفاظ دي. راویان وایي کله راوی وایي نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا. دا آیت په فلانه مسله کې نازل دی. کله چې تفسیر کې دا عبارت ولیدا چې راوی دسی ویل نزلت هذه الآية في كذا، دا صيغه محتمله للسببیت متيقنه نه ده. کېدی شي دا سبب نزول بیانوي، کېدی شي چې مسله اجتهادي وي. خو که داسې وویل چې سبب نزول هذه الآیة کذا، یا داسې وویل چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم فنزلت، نو دا الفاظ صریحي دي په سبب النزول کې. صيغه محتمله دوا شو. یو دا چې نزلت هذه الآیة فی کذا. دویم احسب هذه الآیت نزلت فی کذا، اسی گمان میں دے چې آیت بدے کے نازل ہوئی. دام صيغه محتمل للسببیت. دریم ما احسب هذه الآیه نزلت الا فی کذا، گمان نکم چې آیت دے نازلی مگر په فلانه مسئله کی. ما احسب هذه الآیه نزلت الا فی کذا، نور گمان من نے چدا دی نازلی مگر په فلانه مسئله کې. نو دا 3 الفاظ محتمل دي. نزلت هذه الآیة فی کذا، احسب هذه الآیة نزلت فی کذا، ما احسب هذه الآیة نزلت الا فی کذا. دا 3 الفاظ محتمل للسببیت. احتمال لسبب شته، احتمال لس اجتهادی مسئله. او کہ یویل سئل عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کذا فنزلت، یا سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا فنزلت، یا سبب نزول هذه الآیت کذا. دا الفاظ چی دی دا صریح دی پا سببیت النزول کے. کدا سے زیر آگئی چی اسباب دا نزول مختلف شل، دی وقت کی با دا تطبیق سلاری وی.
نو تطبیق د پارا علماء کرام شپږ یا وجه ذکر کوي. یو دا وګوره چې سبب نزول کې روایتین دی ولیدل. دا یو روایت الفاظ صریحی دی او دا دویم روایت کې الفاظ محتمل دی. نو الفاظ صریحی په الفاظ محتمل مقدم دی. اگر روایت براخلی دا دویم بداغی مقابل کې ضعیف کړي. مثال دا دی چې نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم. د دې کریمه په شان نزول کې اختلاف دی. دو قول دی. یو قول پدې کې د ابن عمر سے دی چې هغه روایت د بخاری دی او دویم روایت پدې کې د جابر ابن عبد الله سے دی چې هغه هم روایت د بخاری دی. عبداللہ ابن عمر سے نافع روایت کئی چې اورز میں دا عبداللہ ابن عمر سے دوڑان دے نساؤکم حرث لکم آیت تلاوت. ما تا عبداللہ ابن عمر سے بوئل اے نافع اتدری فیما انزلت حاضل آیا تا پتر چ آیت سشی کے نازل لے. نافع سے بوئی قلت لا موئلنا ماتی اویل نزلت فی اتیان النساء فی ادبارهن بیبیانو تا راتلل فی الدبر د دې بارک نازل لے. خلق د دین منع کړي ځکه چې اتیان فی الدبر چې کوم نه موضع د حرس نه دی او فاتو حرس باندې امر راغلی. نو د ابن عمر صاحب د قول نه پته لګیږي چې دا دې مسله کې نازل شو. خو لفظ د ابن عمر صاحب غیر صریح دی په سببیت ځکه دسی ویلی نزلت فی اتیان النساء فی ادبارهن. نزلت کما مخ کی ویل چې نزلت فی کذا ویل دا صيغه غیر محتمله. بالمقابل بخاری شریف کې شان نزول کې دویم روایت د جابر ابن عبد الله صاحب دی. هغه د دې روایت چې نقلی نو داسي وایي كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأة من خلفها في قبولها جاء الولد احول. که یو سړی اتیان امرئ لرا په محل خاص قبول کې مو کې خو جهد د اتیان من دبروي نو ولد به احول راځي. فنزلت پس آیت نازل شو نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم الناشید. اوس دې صورت کې دغه لفظ د جابر صرف صریح دی په سببیت النزول فا تعقیبی داخله کړي فنزلت او هغه روایت چې کوم دی محتمل دی نزلت هذه الايه فی اتیان النساء فی ادبارهن نو دا په هغه باندې مقدم وی. نو کلام د ابن عمر سے لیس بنص فیحمل علی انه استنباط و تفسیر. دا بول د سينوي چې د ابن عمر سے قول شان نزول دی. شان نزول نه دی د ابن عمر سے قول به شان نزول کې نه راخلی هغه به استنباط کې راخلی. د دې آیتنا استخراج کړي دي چې اتیان بیبیانو ته فی الدبر ناروا ده دلیل ہدایت پیش کړي دي. لکه حرس راغلی او حرس نه شان نزول باندې بداغه قول نه حملی. دویم کله چې تعارض راشي دا سببای النزول نیو طریقه خدا شو د دفع چې تب الفاظ صریحی په غیر صریحی مقدم کړي. دویمه طریقه د تطبیق سند تبغوري. سند تبغوري ک اسناد د یو صحیح دی او د دویم ضعیف دی سقیم مجروح دی نو اسناد صحیحه او په غیر مقدم کې دا دویمه طریقه د تطبیق ده. مثال بخاری و مسلم دا جندب البجلی رحمه رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سروائی اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین و ثلاثا.
نبی علیہ السلام بیمارو، د شپې به اوږد بیت الله شریف ته راتلو، ډېر طول قیام به یې کولو. 2 شپې رانغی مکه معظمه کې د بیمارۍ د وجې نه. د مشرکینو یو زنانه د هغه ورته راله، ویل یا محمد ما ارى شیطانک الا قد ترکک. العیاذ بالله بے ادبی وکړه، جبرئیل علیہ السلام ته شیطان نسبت وکړه. تا ته به یو شیطان راتلو، خبرې به درته راوړي، څو ورځې کېږي هغه درته نه راځي. پیغور نبی علیہ السلام ته ورکړ. فانزل الله، پس خدای تعالی نازل کو والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك نه د سمخه کړی دا، وما قلى نه د بغض اعلان کړی. نبی کریمه کې د بخاری او د مسلم روایت د جندب البجلی پر روایت سره دا دی چې دا یو زنانه دا خبر نبی علیہ السلام ته کړی و چې دا ما ارى شیطانک الا قد ترکک. فانزل الله، الفاظ صریحی فی النزول لی گوره، فا تعقیبی پی داخل دا، فنزلت یا فانزل اللہ، دا الفاظ صریحی دی فی سببیت النزول. لیکن طبرانی او ابن ابی شیبہ مصنف دا حفص ابن میسر پر روایت چاگه دا مور نه روایت کئی، او هغه مور بیا د خپل مور نه روایت کړي، او هغه مور داغه چې وکانت خادم رسول الله د نبی علیہ السلام خادم و. ان جروا دخل بیت النبی علیہ السلام فدخل تحت السریر. دا کوکره د سپی بچه کوکره دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوټې ته راغلیو، او دام دلته پاتې شوی او 4 ورځې دلته و. وحی 4 ورځې نه راتله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا خوله ما حدث فی بیت رسول الله جبریل لا یاتینی. زما دې کوټه کې څه چل شوی دی، جبریل علیہ السلام ناراضی. نبی بی وای چې ما ځان سو ویل ک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بهر تلاړ نو زبدا کور خ صفاکم څه شپات نه لتا. فقلت فی نفسی لو حیات البیت وکنسته، کاش ما دا کور جوړ کړی وې، دا می جارو کړی وې. چې جارو می واله اخرجت الجروا، دا سپی بچی کوکره می کټلانه پیدا کړ. چې څنګه می هغه بار ته وغورځولو، جاء النبی علیہ السلام ترعد لحیته، ګورم چې رسول الله مبارک را دن نشو او د وحد نزول اثار ور باندې دی، دواړه جامې رپیږي، ګیره مبارکه دا سشلقیږي. وکان اذا نزل علیه الوحی اخذته الرعداء، او نبی علیہ السلام باندې بچ وحی نازل دا لړزه به پراتلا. ماتی ویل یا خول دسرینی پټ می کا. فانزل الله، خدای نازل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اوس دې شان نزول داغه کې ډېره فاصله فرق دی. دام صریح دی په سببیت النزول چې فانزل الله، فتعقیب دا غم صریح دی په سببیت النزول چې فانزل الله. لیکن روایت د طبرانی او ابن ابي شيبه د دې کوکری کم روایت چې کم دی، دا په نسبت سره روایت د شیخانو ته ضعیف دی. هغه روایت په سبب نزول کې بیانې دا به پرېږ دی. ابن حجر سے بوائی قصة ابتاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريبا وفي اسناده من لا يعرف فالمعتمد ما في صحيحين. قصة دا وحد زندیدو دا وجد ککری دا واقعین چی کم دے مشهور دا، خو لیکن سند کی دا سے روات دی چی غیر معروف دی، نو معتمد به هغه سبب نزولی چې کوم شیخانو ذکر کړي. هغه اول روایت چې ما ارى شیطانک الا قد ترکک، یو زنانه ورته خبره کړي. بل طریقه د تطبیق دا شو چې سند تبذی او سند کې به تحقیق. دریمه طریقه سبب نزول کې تدافع راشي، دواړه صریح په سببیت راشي، سندم د دواړو صحیح وي، بیا به څه چل کې ور سره.
نو بیا طریقه دا ده چې رواتو ته وګوره چې احدهما حاضر فی الحادثه ده او آخر نه ده. کم چې حاضر فی الحادثه ده هغه ته ترجیح ورکړه. مثلا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، د دې په شان نزول کې دوه قول دي. یو قول دا ده چې د مکه معظمه مشرکان مدینه منوره ته رالل، دی وخت کې نبی علیہ السلام لا هجرت نو کړي او ورته ویل چې مونږ ته د سی اعتراض اوخای چې مونږ په خپل پیغمبرو کو په نبی علیہ السلام چې مونږ راګیرو. یهودو مشرکانو ته ویل چې په د باندې د اعتراض وکړي چې روح څه شی دی. کدا پیغمبري جواب بدر کیو کني د دې جواب څوک نشي ورکاو. نو فانزل الله خدای تعالی نازل کدا روایت ابن عباس سے دے خا او دا روایت ابن عباس سے دے اخراج د دې ترمذی کړه او صریح فی سببیت النزول چې فانزل الله یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بالمقابل بل روایت د عبد الله ابن مسعود سے دے چې داغه اخراج بخاری کړه. سند د ترمذی صحیح دی، د بخاری صحیح دی. یوازې په دې ترجیح نشي ورکولای چې دا په راجح ذکر چې دا بخاری ذکر کړي او ترمذی ذکر کړي. دا د محققین رائے نه ده. محققین رواتو تګوري کې دي چې په بخاری کې دوه ته احادیث باندې جرح پرته ده. په بخاری کې به وي خو نسبت سره ترمذی حدیث ته ضعیف وي. نو مسلم په یو سلو دوه ته احادیث باندې جرح ده. کې دي چې مسلم شریف کې به خو حدیث به په نسبت سره ابو داود ته ضعیف وي. دا خو د ظاهری الحدیث رایه ده چې حدیث بخاری او مسلم کې نه دا په نور بهتر وي. ابن حجر سوم دې ته اعلان کوي. هم محققین دا نه وایي. محققین وایي چې نه روات او طبقه شي جارحین داغي په حق کې سوای. که بیا هر کتاب راخستی نو روایت د ترمذی او د بخاری دواړه صحیح دي، دواړه صریح دي په سببیت النزول. روایت د ابن مسعود صاحب دغه بخاری نقل کړی دی او روایت د ابن عباس صاحب ترمذی نقل کړی. روایت د ابن عباس صاحب هغه مذکور شو چې مشرکین د يهودو نه دا سوال زده کړو او آیت مکی دی قبل الهجرت دی. او روایت د ابن مسعود صاحب چې بخاری نقل کړی دی هغه دا مسعود صاحب وی كنت امشي مع النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه، زه د نبی علیہ السلام سره مدینه منوره کې روانم وهو يتوکأ على عصیب، یو لرګي د کجوري په وړت باندې تکیه کوله. فمر بنفر من اليهود، يهود یو ډله باندې ورغی. فقال بعضهم بعض يهوديان خلق وای لو سالتموه کاش دنم یو پختنه کړی وي. علماء د يهود روړند شول او نبی علیہ السلام ته ویل حدثنا عن الروح، د روح بارکه مونږ ته خبر یو کا. فقام ساعتا، نبی علیہ السلام لک ساعت درېدا ورفع راسه سر مبارک اوچت کا. فعرفت ابن مسعود سے وی ز پوښم چې انه یوحى الیه اوس ورته وحی نازلیږي. حتى صعد الوحي ثم قال قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. دا ټول آیت نازل شي. اغم صحیح ده د ابن عباس سے د ترمذی روایت دام صحیح ده. اغم صریح ده چې فانزل الله، هاو دام صریح ده چې فعرفت انه یوحى الیه، فتعقیبی په داخله ده. خدا روایت د ابن مسعود سے پاغه راجح ذکر ده چې ده شاهد فی الحادثه ده. وګوره دی وی كنت امشي مع النبي بالمدینه، زمدینه منوره کې د نبی علیہ السلام سره روانم چې دا مسله وشوه. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاهد فی الحادثه نه دی، ا دې واقعیا کې موجود نه دی. درېمه طریقه د تطبیق دا شو. اول خو به صریح سبب او غیر صریح کې صریح په غیر صریح مقدمه. دویم سند طبقاتش. دریم کا صحیح دواړه دی او صریح فی سببیت هم دی، نو به شاهد فی الحادثه به مقدمه په غیر شاهد باندې. څلورم تطبیق داري چې که ممکن او جمع په منځ د دواړو کې جمع دی وکړي شي. جمع دی وکړي شي.
اغا مثال داغی آیت دا لعان دے والذین یرمون ازواجهم دا سورۃ نور. روایت دا بخاری و ترمذی ابن ماجہ ابن عباس سے ابن چانہا نزلت فی ہلال ابن امیہ، دا ہلال ابن امیہ متعلق نازل لے چی قذف امراتو عند النبی علیہ السلام. دا نبی علیہ السلام دوڑن دے ہلال ابن امیہ راغے و پخپلی بی بی بانی تور تپ گواہان ورسرنو آیت لعان نازل شو او جانبین لعانو کو جدائی رالا. اور روایت دا مسلم دا سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ پر روایت سردا دے چی عویمر الاسلمی اگر آگے او عاصم ابن عدی تیویل چی دا نبی علیہ السلام نا پختنو کا چی او سڑے خپل کور تلارشی او پکور کی رخپلی بی بی سر او سڑے گیر کی دا با اس باہر چگی وہی چراشی گواہی دا پارو کدے بای وجنی زما غیرت خدا نمانی چیز دا جوندے پریدم زما باہر زما چراشی ما سڑے گیر کڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصش ویل اللہ غیور واللہ اغیر منی، انا غیور واللہ اغیر منی. زدیر غیرتی مخو خالق زمانم دیر غیرتی دے چی دا شریعت دا سراغل دے چی گواہان ضرور دی پدے کے نو گواہان بلٹوئی دے دا پاراو که گواہان در سر نئی او تورم اتپ نو پدے صورت کے بدا قذف اتیا دوری خوری بیا. نو دغه شخص چې عویمر الاسلمی دی عاصم ابن عدی ته وی نبی علیہ السلام ته دسی وې زما غیرت دا نه مانی د چې څنګه کور تلاړه پر حادثه واوختو. نو نبی علیہ السلام بیا بده ویل زه د نبی علیہ السلام هزار والم په دې مسله د خو اسی پختنه کولا چې څنګه لاړه پر حادثه واوخته. نبی راغه نبی علیہ السلام ته وی چې ما سره خدا سي معاملو شو بی بی و تروخت لعانی وکړه دواړه سره جدا کړل. نو روایت د سهل ابن سعد په دې دال د مسلم بخاری دواړو ذکر کړی دی چې دا په عویمر الاسلمی مسله کې نازل. اور روایت د بخاری ترمذی ابن ماجہ ابن عباس سے روایت دار چې ہلال ابن امیہ په بی بی باندې تور تپلو پاغه کې نازل. دلتا پمنز کې تطبیق په دې طریقه باندې کیږي چې اصلاً آیت نازل لے په حادثه دا ہلال ابن امیہ کې. دا ہلال ابن امیہ په حادثه کې نازل لے وصادف مجیء عویمر کذالک فنزلت. نو اصلاً نازل داغی په مسله کې دی چې دا استفتار وړاندې شوی و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته آیتون رالل دې صحنه کې عویمر سرم دا معاملہ شوی ده. نو د دوړو بارک راغې هر چا د خپل شنه عبارت کړي تعبیر کړي دی خو اصلا آیت نازل له دا ہلال ابن امیہ د بیبي متعلق چې کوم لعان شوی دی او دا دویم چې کوم دی دا مصادفت او اتفاقا را پیښ شوی په دې ټیم کې دا دویمه حادثه. بہرحال دا علماء د سبب النزول متعلق چې الفاظ صریحی سری یا الفاظ کې نه سری او غیر صریحی او بیا پاغي کې د تطبیقاتو څه قولونه ذکر کړي. نو تعریف د علم التفسیر مونږه کولو چې پاغي کې لابودی دا د معرفت د احوال النزول او احوال النزول درې قسمه شو: اسباب النزول، امکنه النزول، ازمنه النزول. اسباب النزول، امکنه النزول، ازمنه النزول. دویم لابودی د معرفت د امکنه النزول نشو. امکنه النزول کې قرآن کریم څوارلس انواع لري. چې دا بحث عبارت ده د معرفت المکی من المدنینا، مکی د مدنینا بیلول.
بحث د مکی او د مدنی چې د 14 مباحث لري. اول هغه سور او آیتونه ما نزلت بمکه تا چې مکه معظمه کې نازل. دویم ما نزل بالمدینه مدینه منوره کې نازل. دریم مختلف فيه اختلاف ورکې شوی. سلورم آیات مکیہ فی سور المدنیہ سورت مدنی دے سو آیتونه پکې مکی راغلی. اګه زمونږ به طرز او طریق دار چې هر سورت مونږ شروع کوو نو مونږ وایو چې دا ټول سورت مدنی دے خو فلان 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 آیت پکې مکی دے، یا وایو چې دا سورت مکی دے خو فلانه فلانه آیتونه پکې مدنی را روان دي. هر سورت ابتدا کې ان شاء الله مونږ هغه ذکر کوو. آیات المکیہ فی السور المدنیہ سلورم. پنزم آیات مدنیہ فی السور المکیہ. شپغم ما نزل بمکہ و حکمہ مدنی نازل مکہ معظمہ کی حکم مدنی وی. وم ما نزل بالمدینہ وحکمہ مکی یعنی عکس داغی. اتم ما یشبہ نزول المکی فی المدنی مدنی سورو کی یو مکی مشابہ آیت راش چو علماء پاک مشتبہ شی چی دا اس مکی دے کنا دے. نہم ما یشبہ نزول المدنی فی المکی مدنی آیتنا مشابہ راشی د مکی پسور مکیو کی. ما حمل من مکہ الى المدینہ آغا آیتنا چی مکہ معظمہ کے نازل دی اڑلے شوی مدنی منوری. یولسم ما حمل من المدینہ الى مکہ عکستار. دولسم ما نزل لیلا و ما نزل نهارا ورز کے نازل دی کشپہ کے نازل دی دا غیفر. درسم ما نزل سیفا و ما نزل شتاء اوڑی کے نازل وی سجمی کے نازل. سورلسم ما نزل فی الحضر و ما نزل فی السفر. دا مسمى دے پا علم المکی والمدنی سرا معروف بس بحث دے دے اصول التفسیر. علماء دا سور مکیو متعلق دیر اقوال لری او مدنیو. راجح قول دارے چی سور مدنی شل دی سور مدنی شل دی. قرآن کریم کے اشتر قاسامی و رہی بقرہ مائدہ سورۃ نور فتح مجادلہ آل عمران سورۃ نساء سورۃ انفال سورۃ توبہ سورۃ احزاب سورہ محمد سورہ فتح حجرات سورہ حدید مجادلہ سورۃ حشر ممتحنہ سورۃ جمعہ منافقون سورہ طلاق سورہ تحریم سورۃ نصر. سور مختلف ہے چھ سو کی مکی گنی سو کی مدنی گنی مختلف ہے اگر دولس دی. سورہ فاتحہ سو کے مقرر نزول گنی چی مکیم دا مدنیم دا سو کے اختلاف کئی. سورۃ رعد سورۃ رحمان سورۃ صف سورۃ تغابن سورۃ تطفیف سورۃ قدر البینہ الزلزلہ الاخلاص الفلق الناس. دا دول سور چی کم دے اختلافی. ما سوا د دې دو دیر شنا چې نور سمر دی چې هغه دوا ته سور جوړیږي
اغا مکی دی. مجموعه د سورو 144. آیات مکیہ فی سور المدنیہ لکه سورۃ انفال مدنی دی، خو آیت د یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک ویقتلوک ویخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سورۃ انفال 3 نمبر آیت، 13 دی غالبا 13 نمبر آیت سورۃ انفال. دی ای کریمه متعلق علماء وی چې دغه آیت په سورۃ انفال کې مکی دی. آیتنا مدنی په سور مکیو کې لکه سورۃ انعام. ابن عباس سے وہی جملہ واحدہ بانی مکہ معظمہ کې نازل شوی دی. سورۃ مکی دی، خدری آیتونه پدې کې مدنی دي چې 150 نمبر آیتونه دي. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ان تردی کریم پورې چې ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما نزل بمکہ تو حکمه مدنی، نازل مکہ معظمہ کی حکم مدنی وی. مثال دا غیر پارا دا سورت حجرات 13 نمبر آیت. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. دا نازل دی مکہ معظمہ کے پورز د فتح باندې، نو نازل په مکہ معظمہ کې دی او آیت مدنی دی لانها نزلت بعد الهجرہ. جمهور د مدنی دا تعریف کوي چې نازل بعد الهجرہ وی، او خطاب کې بیاو الناس سره دی چې عام. نو علماء داسې آیت ته چې خطاب عاموي نازل فی مکان المکوی او نازل بعد الهجروی، نو دیتا ما نزل بمکتا وحکمه مدنی، دے مدنی چی بعد الهجرت نازل دے. عکس ددی ما نزل بالمدینہ وحکمه مکی. مثال د دې لپاره سورۃ براءت ته نازل په مدینه منوره کې دی او اکثر خطابات په دې کې مشرکی مکه لري. اتم ما یشبه نزول المکی فی المدنی، مدنی سورو کې نزول د مکی مشابه وي. مثال داغی د سورۃ انفال 2 نمبر آیت. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورۃ مدنی دے، بعد الہجرت نازل دے. خدا آیت ورکے مشابہ د مکی سره دے، ولی استعجال د عذاب من اللہ غختل چی کم دے چې جلت عذاب را کې دا جرأت د مشرکی مکہ، دا جرأت دا مشرکی مکہ. عکس د دې ما یشبه نزول المدنی فی المکی، مکی سورو کی مشابه نزول د مدنی. مثال دا غیر سورۃ نجم 2 نمبر آیت. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ما حمل من مکہ الى المدینہ. امثلہ داغی اکثر قرآن کریم دی. سبح اسم ربک الاعلی. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ پر روایت د بخاری شریف وائی
اول ما قدم علينا من اصحاب النبي عليه السلام مصعب بن عمير وابن ام مكتوم فجعلا يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. براء ابن عازب وی چې اول مونږ ته مدینه منوره ته اصحابنا رالل مصعب ابن عمیر او ابن مکتوم سیب ابن ام مکتوم مونږ ته د قران کریم تلاوت کولو چې سبح اسم ربک الاعلى سورۃ دی. یولسم ما حمل من المدینه الى مکه امثله د هغه نه سورې برات دی چې ابوبکر صدیق سے وہ حضرت علی سے تور کړي چې لاړ شي ولته اعلان کړي. ما نزل لیلا و ما نزل نهارا اکثر قرآن کریم نازل دے نهارا د شپې چې نازل شوی مثال د هغې دپاره والله یعصمک من الناس دی یا من جمله نور. روایت د ابن حبان دی په صحیح کې او د ابن منذر دی او د ابن مردویه دی او د ابن ابي الدنيا دی د بیبي عائشه رضی الله عنها پر روایت سره چې بلال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغه اذان د سبعی د پارا فوجده یبکی ګوري چې نبی علیہ السلام جاړي. بلال سے ورته یا رسول الله ما یبکی کس شری جړی قال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل علي هذه الليله ولبن جاړم نن شپه په ما نازل شو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بیا نبی علیہ السلام فرمایل ویل لمن قرأها ولم يتفکر هلاکت هغه انسان ته چې دایت لولي او تفکر نه کوي. نو وای قد انزل علی هذه الليله پدیش پر باندې را نازل شو یا والله یعصمک من الناس پدیش پاد دو صحابه کرام پیردارانو